الله اکبر چې انسان اوده شي د بچو په منځ کې او د ښځې په خوا کې او د ملګرو سره او راپاسې په قبر کې چې کله ترې ملکین تپوس کوي انسان نه ساه واخیستی شي خوب کې او دی اوده کېږي چې بیا به راپاسم او دا به کوم او دغه به کوم او بیا منکر او نکیر ته سوالات کوي درې هلته راپاسې حیران شي چېرې زه اوده شوی کوم ځای کې وم او راپاڅېد او کوم ځای کې نو ځکه د اذکارو اهتمام د شپې اذکار او بیا دا چې کله اوده کېږي نو چاردام سره په دې د انسان څه وخت لګي چاردام یو سړی کوي هېڅ وخت پرې نه لګي خو چاردام وکړه اوده شي ښه دې حدیث کې د دې ګوره ډېر خوندور حدیث دی ډېر ناشنا حدیث دی او بار بار زه تاسو ته دا خبره کوم یو سړی به تاسو له 1 لاک ریال درکړي او یو سړی به تاسو له یو 15 لاکه روپۍ درکړي خو دا کوم څه چې د زه بیانومه نو د دې قیمت څوک نشي لګولی کیدای شي ته دې ته خوشحالېږي چې پلاني ځای کې تنخوا راکړه ولته مې کار دی ولته ګاډی راکړې ولته دغه راکړې خو دا کوم څه چې په دې مبارکو درسونو کې ته یې زده کوې نو د دې ماته څه قیمت نه دی معلوم چې هغه زه تا ته ووایم الدنیا وما فیها دنیا او په دنیا کې څه دي دا د هغې نه قیمتي دي وجه دا چې دا دین دی نو ته د دین څه قیمت لګوې بیا او بیا قیمت په دنیوي دغه کې لګوې نو دا یو حدیث ځکه موږ د غصې اظهار د خفګان اظهار کوو چې قیمتي احادیث اذکار د هغې نه ملګري غافلوي نه یې یادوي نه یې لیکي اهتمام یې نه کوي او ژوند یو څو ورځې دی مختصر ژوند دی دا ژوند دومره دی هم نه کوي سړی چې ما سره اوږد ژوند دی بیا به یې وکړم بیا به یې وکړم نه تهدي کول پکار دي الله وایي فاستبقوا الخیرات نیکیانو په کارونو کې تهدي وکوئ موږ دنیا کې تهدي کوو نیکیانو کې سبا بل سبا کوو نه نیکیانو کې تهدي وکړه دنیا کې خیر دی که سبا بل سبا کې که ته مړ شوې او دنیاوي یو کار دې پوره نه شو څه خبره نه ده خو که ته مړ شوې او دیني کار دې نه پاتې شو نو دی به لوی نقصان دی تاسو ته پته شتي ده قبر کې چې کوم خلک پراته دي که دوی چېرته خبرې کولی چې صرف دې تا دا تپوس کړی وی چې د دې یو ټکي سبحان الله څومره زور دی نو تا ته به پوره حقیقت ویلی دې نه اوس دغه خلک خبر دي یو ټکی سبحان الله زه پوره اذکار نه وایم چې دا او دا او دغه یو ټکی سبحان الله چې زما او تا نه بې سیکنډ هم نه لګي ته د دې تپوس که صرف دې قبرونو والا خبرې کولی شوی که نه او دوی نه دې تپوس کړی چې دې سبحان الله یوازې څومره زور دی نو تا ته به یې ویلی وی او دا به راته وویلی وی چې چېرته دنه پاتې نه شي نو دا قیمتي اذکار دي احادیث دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دا مجلسونه کأنک تعیش مع النبي صلی الله علیه وسلم دا داسې مجلسونه دي لکه ته چې د پیغمبر سره ناست یې او ژوند تېری دا خبرې تر و تازه دي مسند خبرې موږ ته رارسېدلي په سند سره او بیا تا ته په پښتو کې بیانېږي په اسانه لهجه کې په اسانې طریقې سره او په دې کې مې یو سړی غافلی نو دا لوی بدبخته دی چې بیا دنیا هم تاواني کړه او آخرت هم تاواني کړو اوس دې حدیث ته ګوري چې یو سړی د شپې اوده شو خو 2 خبرې دي کمې اذکار یې ویلي دي او دا څه کې فیتعار اچانک راپاسېدو من اللیل د شپې په خوب کې سړی راپاسېږي سبحان الله 2 کارونه ده کړي دي ګوره الله ډېر غیرتي ذات دی ځکه د الله یو نوم دی الشکور الشاکر چې تفصیل من کړی م دی د الله په ښایسته نومونو کې د بندگانو د اعمالو الله ډېر قدر کوي الله
ته معمولي غونته کې کار وکړي الله یې دومره قدر کوي هغې نه به څه یو داسې ثوابونه به درکړي ته به حیران شي چې هغه عمل زما څه و چې دې بدلۍ ته وګوره نو دا اوس دی سړي دوه کاره کړي دي د شپې ذکر کړی دی د خوب اذکار یې ویلي او بیا وده شوی او د څه په حالات کې منځ کې راپاڅېد راپاڅېد لاس یې اوچت کړو دعا غواړي هر دعا چې غواړي فیسأل الله خیرا هر خیر چې د الله نه غواړي دنیا سره تعلق ساتي که د آخرت سره سبحان الله دې ته غوږ کېدی الا اعطاه الله ایاه دی چې د الله نه سم غواړي الله یې وله ورکوي صرف به یې دوه کارونو د لاسه چې ده د شپې د خوب اذکار ویلي دي او بل دا چې د اوداسه په حالت کې وده شوی د منځ کې راپاسېد اوس ته وده شوې ده او راپاسېد سترګې دې کولاو شو لاس دې اوچت کړو یا الله په ما رحم وکړه بس تکه مختصر دی وي یا الله په ما رحم والله ما رحم وکړي نو پاتې څه شو څه پاتې شو چې الله ما رحم وکړو خبره ختمه شو دا حدیث امام احمد بن حنبل امام ابو داود راوړی دا فضیلت ګوره بیان شو د هغه سړي چې د شپې وده کېږي او داسې کړی ځکه یو حدیث کې دا هم راځي امام بیهقي دا خبره کړې ده دا روایت راوړی په هغه روایت کې دا دي چې دا روحونه چې کله انسان وده شي نو دا بره خیږي د الله عرش طرف ته نو هلته بیا دې روحونو ته امر وشي چې سجده ولګوئ نو کم سړی چې د اودس په حالت کې وده شوی نو د دغه روح د الله د عرش په خوا کې سجده لګوي او چې کم سړی د بې اودسۍ په حالت کې وده شوی د دغه روح بیا د الله د عرش نه لرې په یو ځای کې سجده ولګوي خو عرش ته نږدې نشي راتلی نو څومره لوی فضیلت شو بله دا خبره چې دا د شپې د خوب پورې خاص ده دا خبره لکه یو سړی که زه ماسپښین وده شم او اذکار ووایم او اودس وکړم وده شم نو بیا به د هغې پورې نه وي خاص یعنې د ماسپښین خوب به نه وي د حدیث کې به دننه نه راځي والله اعلم وجه دا دی چې ما من مسلم یبیت کې زما معنی پرته چې د شپې وده شي نو دا د شپې د خوب مسله ده او دا باب هم دغه مسلې سره تعلق ساتي د شپې مونځ یادوي باب ما یقول اذا قام من الليل د شپې اوس دا څومره قیمتي حدیث دی تاسو به دې څو قیمت په تاسو د دې ولګوئ او د دې نه قیمتي شی به تاسو ګټلی هم نه چېرته